د لغمان ولسونو د برېښنایي تذکرو د ویش له بهیر څخه د غوث ملاتړ ترڅنګ یو ځل بیا په یو پراخه غونډه کې په ټاکنو کې د ګډون ژمنتیا څرګنده کړه. هغه غونډه چې نن په همدې او دغه راز د ټاکنو د برخلیک ټاکونکي او ملي پروسې لپاره د نوملیکنې په برخه کې د خلکو د پراخې ونډې اخیستنې په موخه جوړه شوې وه. د لغمان والي محمد اشرف ننګ ترڅنګ پکې د ولسمشرۍ ماڼۍ سلاکارانو قمرالدین شینواري، محمد اعظم ګجروال، محمد همایون شینواري او دغه راز د لغمان ولایت د ملکي ادارو یو شمېر استازو او د 15 ولسوالیو په لسګونه دیني عالمانو، قومي او جهادي مشرانو، د مرکز په ګډون میرمنو، ځوانانو او مدني فعالانو هم شتون درلود. په پیل کې لغمان والي محمد اشرف ننګ د برېښنایي حکومتوالۍ په برخه کې د برېښنایي تذکرو د ویش د پروسې پیل د ملي او والي حکومت یو ستر پرمختګ په ګوته کړ او د قانون د حاکمیت ترڅنګ د سولې او ثبات په ټینګښت او دغه راز د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د برېښنایي تذکرو رول اغیزمن یاد کړ. ښاغلي ننګ د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوملیکنې په پروسه کې د لغمان ولایت په لومړۍ درجه ولایتونو کې په حسابېدو خوښي څرګنده کړه او له ولسونو یې وغوښتل چې د دغې ملي او برخلیک ټاکونکې پروسې د بریالیتوب لپاره د خپل نظام ملا ور وتړي. ورپسې د ولسمشرۍ ماڼۍ سلاکارانو قمرالدین شینواري او محمد اعظم ګجروال بیا په خپل وار سره د خپلو خبرو پر مهال د لغمان ولسونو ته د هېواد د ولسمشر ځانګړی پیغام چې په راتلونکو ټاکنو کې د ولسونو په پراخې ونډې اخیستنې او د ملي وسلوالو ځواکونو څخه د خلکو په ملاتړ متمرکز ور ورساوه او له ولسونو یې وغوښتل چې د راتلونکو ټاکنو د مشروعیت او روڼتیا لپاره د نوملیکنې په پروسه کې پراخ ګډون وکړي. وروسته د لغمان د خلکو په استازي د علماو شورا رئیس مولوي عبیدالله الکوزي بیا په خپلو خبرو کې د برېښنایي تذکرو د ویش په پروسې د خوښۍ په څرګندولو سربیره په یاده برخه کې د هېواد د ولسمشر له قاطع دریځ او د برېښنایي تذکرو د ویش له لړۍ خپل ملاتړ اعلان کړ او له جلالتمآب جمهور رئیس یې وغوښتل چې په ولایتونو کې د برېښنایي تذکرو د ویش پروسه هم له لغمان پیل کړي.